محمد بن قاسم 19 برخه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت خوشحال لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول قربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه را سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل سعید وویل یوازې دغه میدان نه، ما شاوخوا غونډۍ هم پل په پل وکتلې، تا خو به غږ کړی و، زما په ډېرو نارو غږ کښېناست. خالد وویل دا چې خالد څه وویل نن به یې واورو انشاءالله. ما ستا غږ نه دی اورېدلی، که نه خامخا مې ځواب درکاوه. سعید وویل د دې زخمیانو په ژړا کړیکو کې د چا غږ اورېدل کېدای هم نشي. دوی په همدې خبرو کې د کلا دروازې ته ورسېدل. ناهید د سعید په غوږ کې غلي څه وویل. هغه په تایید له سر خوځولو وروسته ناصرالدین ته وویل زه له تا سره ځانګړې یوه خبره کوم. ناصرالدین له هغه سره څو ګامه وړاندې ولاړ او بیا یې وویل وفرمایه څه وایه. سعید شاوخوا ته راټولو پوځیانو ته وکتل، وویل دلته نه، دلته ډېر خلک دي. ناصرالدین ورته وویل ډېره ښه ده، چېرته دي چې دې زړه وي درځه. له کلا نه نږدې 500 ګامه لرې سعید په یوه ډبره کښېناست او وویل راځه ته هم کښېنه. ناصرالدین د هغه په مخ کې په بله ډبره کښېناست. سعید وویل لومړی واده دا وکړه چې زما د خبرې له اورېدو سره به مې سر نه راماتوي. ناصرالدین ځواب ورکړ که کومه د سر ماتولو خبره وه نو خامخا به دې سر ماتوم. سعید له لږ سوچ وروسته وویل خبره خو داسې نه ده، خو په پردیو لاسونو څه باور دی. ښه زه درته وایم، خبره دا ده چې مایا نه، زهرا ستا خور او زما لپاره هم تر لور کمه نه ده. خالد هم پر ما ډېر ګران دی، بلکل لکه زوی مې، او له دې وړاندې نه پوهېږم زه څه ووایم، زه ویرېږم خفه نه شي. ناصرالدین وویل زه وپوهېدم ته دا ووایه چې د خالد او زهرا واده وشي. سعید هو خدای دې له تا سره ښه وکړي، ما همداسې ویل غوښتل. ناصرالدین بس د همدې خبرې لپاره دې زه دومره لرې راکش کړم. سعید ځواب ورکړ ما ویل که ته ما د ژیرې شکولو کوشش وکړې نو څوک به مې تماشه نه کوي. ناصرالدین ځواب ورکړ زه حیران یم چې تا ولې دومره بد سړی ګڼلی یم. زما له ګنګونه کرکه وه، له سعید سره مې په زړه کې همدومره مینه او درناوی دی چې د یوه نوابزاده په زړه کې له خپل پلار سره وي. ته چې څه وخت غواړې د دواړو واده کولی شې. زه غواړم چې همدا اوس دا کار وشي. ناصرالدین خو زهرا اوس ټپي ده. سعید ټکان وخوړ وویل زهرا ټپي ده؟ ما ته ولې چا ونه ویل؟ راځه چې ځو. ناصرالدین هغه ته تسلي ورکړه، وویل د ویرې خبره نه ده، هغه بلکل معمولي زخم ده. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږ د خلیل په پله روان یو په لمبو ورځو، زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورځو، زو د سپین منزل په لور په د ټولو دوست د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو، تر نیمې شپې پورې د محمد بن قاسم ستومانه پوځیان د زخمیانو په پټۍ او د شهیدانو په ښخولو لګیا وو. د جنگ په میدان کې څلورو خواو ته د دشمن د زخمي سپاهیانو ژړا او فریاد اوچت و. د شهیدانو له جنازې وروسته د مسلمانانو 19 کلن مشر چې ټوله ورځ یې په توره وهلو او نیزه ویشتلو لاسونه شل شوي وو ژی په اوږه کړ او د دشمن د زخمي سپاهیانو د تندې ماتولو لپاره یې اوبه واخیستې. هغه سترګې چې د جګړې په وخت کې د قهر او غصې لمبې پکې ځلېدې اوس د مات شوي او بېوسه دښمن د ټپیانو په لیدو نمجنې وې. اوس هغوی ته د بخښنې او مهربانۍ ډیوې بلې وې. هغه لاس چې د دښمنانو پر سر یې توره د تندر په څېر راپرېوته اوس یې په زخمونو ملهم ورېښود. د محمد بن قاسم سپاهیان د ستومانۍ نه بېسیکه شوي وو، خو دوی د خپل زلمي سالار په څېر یو روحاني خوند احساسوه. د دښمن زخمي پوځیان یې اوچت کړل او د کلا په مخ کې یې کتار کتار سمرول. محمد بن قاسم د یوې غونډۍ په لمنه کې د چا د زګیروي غږ واورېد، مشال یې اوچت کړ. هلته یې د څو مړو
په منځ کې یو زغره پور ځوان ولید چې په زغره څو ځایه د وینو خاپونه وو او په پښتۍ یو غشی ننوتلی وو د هغه له ښي لاس نه توره لوېدلې وه خو په ګین لاس یې لا د سند بیرغ کلک نیولی وو د محمد بن قاسم سره زبیر ناصرالدین سعید او یو شمېر نور هم وو هغه مشال یوه ملګري ته ورکړ خپله په ټپې ور ټیټ شو د زخمي سر یې راوچت کړ اوبه یې پرې وڅښې د څو غړپه اوبو له څښلو وروسته ځوان ورو ورو سترګې وغړولې او د محمد بن قاسم او نورو ملګرو له لیدو وروسته یې بیرغ په دواړو لاسونو کلک ونیوه ناصرالدین زبیر ته وویل زبیره دی دې ونه پېژند هغه لږ راوړاندې شو ځوان زخمي ته یې وکتل ویل آها دا خو بهیم سنګ دی بهیم سنګ سترګې وغړولې په شونډو یې یوه دردناکه مسکا راغله ویل فتح مبارک شه محمد بن قاسم په پوښتنه زبیر د بهیم سنګ خبره په عربي ترجمه کړه محمد ویل زه حیران یم چې داسې زړور قومندان سره د سند پوځ مات شو او وتښتېد بیا یې زبیر ته وویل ته دته تکیه شه زه به یې غشي وباسم زبیر وړاندې شو بهیم سنګ ته یې تکیه ورکړه محمد بن قاسم هغه ته لاس ور اوږد کړ بهیم سنګ بیرغ پرېښود او د هغه لاس یې ونیو محمد بن قاسم ناصرالدین ته اشاره وکړه هغه د بهیم سنګ دواړه لاسونه ونیول غشي یې ترې وایست او لرې یې وغورځوه بیا ناصرالدین ته د زغرې د ایستلو اشاره وکړه د بهیم سنګ زخم زیات ژور نه و خو د ډېرې وینې له بهېدو له امله هغه زیات بېسیکه شوی و محمد بن قاسم د هغه له زخم تړلو او مرهم نه وزګار شو امر یې وکړ چې دی کلا ته ورسوي او په خپله د نور زخمیانو خدمت بوخت شو یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو مست خدای په مینه یو تیر لزان شیرین یو مست خدای په مینه یو تیر لزان شیرین یو هو الله یو لخکاری رحمانی عجیب هیبت لري د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو زهرا خپلو ټپونو ته زیات اهمیت ورنه کړ د پخوا په شان سهار جګه شوه او له ناهید سره د سهار په لمانځه ودرېده د لمانځه ادا کولو وروسته بیرته په خپله بستره سملاسته وویل ناهیدې کاشکې زه ډېرې ټپې وای او ستا د پټۍ لګولو مې خوند اخیستی ناهید په مسکا ځواب ورکړ ته زما د خدمت په خیال کې که د خالد د زهرا په بړخوګانو د حیا سرخي وځلېده دروازه ناصرالدین وټکول او ویل ما ته د ننوتلو اجازه راکوئ ناهید اوچت شوه بلې کوټې ته د تګ په حال کې ورته وویل اوس جګه شه که نه زهرا وویل که نه نو څه به وشي ناهید وویل که نو واده به دې د دبیل تر فتحې پورې وځنډېږي د زهرا زړه په درزا شو جګه شوه د ناهید لمن یې ونیول ویل ناهیدې خورې دا څه معامله ده رښتیا راته ووایه ناهید خپله لمن تر خلاصه که وویل ستا ورور بهر ولاړ دی ما پرېږده زهرا نه تر څو ما ته سمه خبره ونه کړې نه دې پرېږدم بیا په زوره وویل وروره لږ تم شه زه له ناهیدې خور سره خبره کوم ښه اوس ووایه ناهید وویل ښه درته وایم وایه وره د شپې چې سعید راغی ستا پوښتنه یې وکړه ما ټول حال ورته وایه ستا د زړه ټول کیفیت مو ورته تېر کړ هغه ته د مخه هم تر ډېره په دې اړه پته لګېدلې وه ستا به یاد وي چې کله کلا ته راورسېد هغه ستا ورور یوې خوا ته ورسره ګوښه کړ زهرا نو هغه به زما ورور ته څه ویلي وي ناهید همدا خبره چې باید تا او د خالد واده وشي زهرا خوري رښتیا وایه ټوکې مه کوه ناهید لیونۍ ټوکې نه کوم ستا ورور به اوس زما خبرې تایید کړي د زهرا په سترګو کې د خوښۍ اوښکې وځلېدې ناهید وویل اوهو ته ژاړې او زما ورور دې خوښ نه دی زهرا په مسکا ځواب ورکړ نه ناهید نو زه ستا ورور ته په خپله وایم ستا په واده مجبوره نه کړي ورته ووایم ناهید په یوه شوخه مسکا دروازې ته ورنږدې زهرا ور وړاندې شوه او ورسره غېږ په غېږه شوه ویل زما خوري زما مشرۍ خوري او اوښکې یې پاکې کړې ناهید وویل نو ته له خالد سره په واده خوښه یې زهرا ورته وکتل ویې خندل او بلې کوټې ته یې ور ټېل وهه ویل ورځه ته ډېره شریره یې ناصرالدین له بهر نه وویل زهرا ستاسو خبرې به څه وخت خلاصې شي زهرا په خپله بستره کښېناسته ویل راځه وروره ناهید بلې کوټې ته تللې ده مونږ د خلیل په پله روان یو په لمبو ورځو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورځو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورځو د نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو د نظارې دل غواړو د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو ناصرالدین چې په کوټه کې پښه کښېښوده پوښتنه یې وکړه اوس دې زخمونه څنګه دي زهرا ځواب ورکړ هغه معمولي ګورېدلی و زه بلکل جوړه یم ناصرالدین دې ته نږدې په کټ کښېناست د
د زهرا زړه درزېده. له لږ سوچ وروسته ناصرالدین وویل زهرا خالد یو زړور ځوان دی، زما اراده ده چې ستا واده ورسره وکړم. ستا دا رشته خوښه ده؟ زهرا د ځواب پر ځای مخ په دواړو لاسونو پټ کړ. ناصرالدین له لږ سوچ وروسته بیا وویل زما ارزو و چې د سند فتح نه وروسته ستا واده په ښه ډنګ ډونګ شوی وای، خو مسلمانان داسې رواجونه بد ګڼي. پر دې علاوه له سندیانو سره اوس فیصله کوونکي جنګونه لا پاتې دي. سپاهي په خپل ژوند هېڅ باور نه لري. زه غواړم چې تا په خپلو لاسو خالد ته وسپارم. ناهید له تا سره ډېره مینه لري، هغه به ستا خیال ساتي او زه په زیات ډاډ د اسلام خدمت وزګار یم. زهرا په دې سرګردانۍ کې تا له ما سره له دعا پرته نور هیڅ نشته. که له ما سره د نړۍ ټول دولت وای هم ما به په تا شیندلی و. زهرا وروره. بیا ناصرالدین په غېږ کې سر وکښېښود او په سلګۍ وویل ما ته د هیڅ شي ضرورت نشته. ناصرالدین په مینه د زهرا په سر لاس راکش کړ. وویل زهرا زما خو اراده ده چې همدا نن ستا واده وشي. پوځ 3 ورځې نور هم دلته پاتې کیږي، خو دا هم امکان لري چې ناڅاپه له دبل نه د راجا د لښکر د حملې خبر راشي او موږ ناڅاپه روان شو. سعید محمد بن قاسم ته هم دغه خبره کړې او هغه ډیر خوښ دی. سعید له خالد نه هم پوښتنه کړې او ناهید خور ته هم مبارکي ووایه. ستر سالار په خپله د ورور وغوښتی او د هغه رضایت یې ترلاسه کړ او هغه په خپله تاسو دواړو نکاح خطبه لولي. له بهر نه سعید ناصرالدین ته غږ وکړ او هغه له کوټې نه وروت. زهرا اوچته سوه، د مخ کوټې دروازه یې خلاص کړه او ویې ناهیدې تا واورېدل نن دې واده دی؟ ناهیدې وویل زما واده؟ او په مخ کې یې د حیا او خوښۍ سرې او سپینې څپې راغلې. زهرا هو کې ناهیدې ستا واده اوس ووایه ستا زبیر ورور خوښ دی که نه؟ زه به هم اوس هغه راوغواړم او ته وبایم چې که ځان ته کومه بله نجلۍ خوښه کړه. ناهید ته ډېره شوخې. زهرا خالد د کوټې دروازه وټکول او ناهید غږ وکړ. زهرا په خندا ورته وویل ناهید ژر ورشه که نه واده به دې د سند تر فتح پورې وځنډېږي. زه ټوکې نه کوم، ستا ورور به اوس ما خبره تایید کړي. ناهید زهرا ته په مینه ناک نظر وکتل او بیا کوټې ته ولاړه. د هغې زړه د خوښۍ په سمندر کې غوټې وهلې او پښې یې رېږدېدلې. ایمان لرو یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو، یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو. مست خدای په مینه یو تیر لزان شیرینه یو، مست خدای په مینه یو تیر لزان شیرینه یو. هو الله یو لښکاري رحماني. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو ماښام د لښکر ټول قومندانان د کلا په یوه پراخه کوټه کې راغونډ او زبیر او خالد ته په ودونو مبارکي ورکوله. ناهید او زهرا په خپله کوټه کې وې او یو له بلې خبرې کولې. ناهید وویل زهرا د نکاح په وخت کې دې ژبه ولې ګونګه شوه؟ زهرا وویل ناهیدې زه نه پوهېږم، ته پوهېږې که نه؟ خو زما په دې باور نه و چې دا هر څه به دومره ژر وشي. زما په غوږونو کې انګازې وې، په دې نه پوهېدم چې اوس چیرته یم. بیا که د نکاح د خطبې لوستونکي له محمد بن قاسم پرته بل څوک وای زه به دومره نه وای خطا شوی. د هغه په څېره کې څومره جلال او په غږ کې څومره روب و. رښتیا وایم هغه انسان نه دی، دیوتا دی او موږ ته له دیوتا نه ویره راښودلې ده. ناهیدې که ته له ما سره نه وای نو ښایي زما ژبه بالکل ګونګه پاتې وای. هغه پوښتنه وکړه خالد دې قبول دی؟ زه له شرمه خولې شوم. ناهیدې تر اوسه پرې زما باور نه کېده چې زما واده ستا له ورور سره شوی. کله خو په ذهن کې راګرځي چې زه یې خوب وینم. آیا تا ته خپل واده خوب نه ښکاري؟ زهرا مسکی شوه او ناهید یې په غاړه لاس ور امیل کړ، په غېږ کې یې ونیوه. ناهید د زهرا په ښکلو او تورو ویښتانو کې ګوتې وهلې. ناڅاپه یو څه په خیال کې ور وګرځېدل. بیا له خپلې غاړې نه د غمیو هار راوکړ او د زهرا په غاړه کې یې ور واچول. زهرا وویل نه دا له تا سره ښه ښکاري. ناهید ځواب ورکړ ما سره بل شته، ما ته خالد راکړی دی. دا یې وویل او بیا د قیمتي غمیو ګوته هم راویسته او د زهرا د احتجاج سره هغې ته ور په ګوته کړه. ویل ګوره که ته زما خوښي غواړې نو دا مه لرې کوه. زهرا غمجنه غوندې شوه. ناهید ته یې وکتل. ناهید وویل زهرا ته ولې خفه شوې؟ زما ګاڼه ښه نه ایسي. اوس یې ستاسو په وطن کې استعمال رواج دی. زهرا وویل خو زموږ په وطن کې ورېندار د خاوند خور ته څه ورکوي ترې اخلي یې نه او زه د کور دومره لرې. ناهید خبر ور غوسه کړه. وویل لیونۍ ورېندار مې نن شوې، تر اوسه پرې مې ډېره موده وړوکې خور وې. زهرا وویل ناهیدې د سند نه فتح نه وروسته زما د ورور اراده ده چې څو ورځې هلته ولاړه شم. کاشکې ته هم له موږ سره ولاړه شې. زموږ کور د سند په غاړه کې په یو کوچنۍ کلا کې دی. 3 خواو ته د امونو پراخه باغونه دي، په منځ کې یوه ویاله بهیږي. ما به د دې ویالې په غاړه په یوه ونه زانګو اچوله او ټالونه به مې خوړل. د برسات په موسم کې به د دې ویالې اوبه ډېرې تیزې بهېدلې او زه به له خپلو سهیلیو سره پکې لمبېدم. په باران کې مو امونه راشکول او خوړل مو. تر شاتو خواږه ام له باغ نه لږ وړاندې یو ښکلی لوی
ډنډ و، موږ به په اوبو کې لامبل او لوبې به مې کولې، نیلوفر ګلونه به م رش کول. ناهیدې تا به خامخا هلته بیا یم. ناهید ځواب ورکړ خدای دې زموږ پوځ ته بری ورکړي، امکان لري له سیند نه وروسته زموږ پوځ تاسو ښار ته مخه کړي. زهرا وویل خدای دې هغه ورځ زر راولي او زه به په خپلو لاسونو په هغه کلا د اسلام بیرغ ورپوم. ناهیدې زه حیرانه یم چې زما په خیالونو کې دومره ژور بدلون څه ډول راغی. زما له ټیټ ذاتو نه ډېر نفرت و. یوه ورځ زه خپلو سهیلیو سره د ډنډ غاړې ته تللی وم. هلته یو ټیټ ذاتي هلک لامبل، موږ هغه په ډبرو وویشت چې بېسده شو. یوه ورځ زموږ د باغ تر څنګ یو ټیټ ذات مسافر تېرېده، لاندې لوېدلی څو امونه یې راټول کړل. زموږ مزدورانو 8 ورځې په ونه پورې تړلی و. څو ځلې هلته ورغلم. ته به حیرانه شې چې هغه به ما وږی تږی ولید، هېڅ مې زړه ورباندې نه بدېده. اوس که زه هلته ولاړه شم د شاوخوا ټولو ټیټ ذات ته به ووایم چې راشئ زموږ د باغ امونه وخورئ، زموږ د یخې او خوږې اوبه وڅښئ. د هغوی تر ټولو ستر ارمان به دا وي زموږ مندرونو ته راشي او زموږ د خدایانو عبادت وکړي. زه به اوس دوی ته دا پیغام یوسم چې مسلمانان دې هېواد ته داسې عبادت ځایونو جوړولو لپاره راغلي دي چې یو غریب له یوه نواب سره یو ځای پکې عبادت کولی شي، بلکې یو غریب له یوه نواب نه مخکې هم درېدلی شي. ناهید وویل خدای دې ستا دغه ارزو ترسره کړي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، محمد بن قاسم چې ولیدل چې په کلا کې ټول پوځونه نه ځایږي، له کلا بهر نه یې خیمې ودرولې. د خپل پوځ د زخمیانو په څېر د بهیم سنګ د پوځ زخمیانو ته هم په خیمو کې ځای ورکړ. خپلو جراحانو او ډاکټرانو ته هدایت ورکړ چې د دشمن د زخمیانو په پټۍ او علاج کې سستي ونه کړي. هغه پخپله هم د جراحي او طبابت په علم کې پوره لاس درلود. سهار او ماښام به د ټپیانو خیمو راګرځېده، له هر نه یوه نه به یې ځانګړې د صحت پوښتنه کوله. دوی ته به یې ډاډ ورکاوه. د دشمن د زخمیانو په پوښتنه کې به سعید د ترجمان په حیث ورسره ملګری کړ. هغوی به یې چې خفه ولیدل ورته وویل چې ډېر زر به روغ شي، داسې فکر مه کوئ چې تاسو زموږ بندیان یاست. کله چې روغ شوئ په هر لوري چې ځئ تلای شي. هغوی به ده ته په نیک نظر کتل او ویل به موږ له شرمه تا ته دومره زحمت درکولو حق نه لرو، ته آرام وکړه. او محمد بن قاسم به ویل نه، دا زموږ فرض او مسؤلیت دی. له بهیم سنګ سره د محمد بن قاسم ژوره علاقه وه. هغه به 2 وخته په خپله د ده زخمونه کتل او په خپله یې پټۍ پرې لګولې. ناصرالدین او زبیر هم په هر ډول د ده تسلي کوله. بهیم سنګ لومړی دا ګڼله چې دا چلند د ده د ملګرو د تیر ایستلو لپاره د مسلمانانو یو چل دی، خو 3 ورځې وروسته یې دا احساس کړ چې په دې کې ریا او دروغ نشته، بلکې محمد بن قاسم او ملګري یې فطرتاً له نورو خلکو سره توپیر لري. نه هغه زخم ډېر خطرناک نه و، خو د ډېرې وینې بهېدو په وجه ډېر بېسیکه او کمزوری شوی و. د محمد بن قاسم په دوا او پټۍ او د زبیر او ناصرالدین په تسلي او خدمت هغه په 4 ورځې د ګرځېدو راګرځېدو وړ شو. په 5مه ورځ د پخوا په شان د ماخستن لمانځه وروسته محمد بن قاسم له سعید سره یو ځای د زخمیانو په خیمو راګرځېده او د بهیم سنګ خیمې ته چې ورغی هغه په خپله بستره زغېدلی و او د خوب په حال کې یې خبرې کولې. نه ما بیا د هغه مقابلې ته مه استوئ، هغه انسان نه دی، دیوتا دی، نه بندیان پرېږدي، دی به د ګناه در وبخښي. نه زه نه ځم، د راجا د بدو په سزا کې به څه ترلاسه کړم. زه له مرګه نه ویرېږم، خو که تاسو ما وژنئ راتلونکي مصیبت نشي پرې دفع کېدلی. ظالمه، بزدله، اوپ بګمان خدایه. بهیم سنګ له یو ټکان سره سترګې وغړولې او په حیراني یې سعید او محمد بن قاسم ته وکتل. محمد بن قاسم ورته وویل تا لکه چې کوم ویرېدونکی خوب لیده. بهیم سنګ په چرت کې ډوب شو. د هغه په تندي د خولو څاڅکو ښودله چې په خوب کې په سخت ذهني کشمکش و. محمد بن قاسم ور وړاندې شو، لاس یې ونیو او وویل ستا وضعیت خو اوس ښه دی، له زخم نه خو به په تکلیف نه یې. د هغه په شونډو یو غمجن تبسم وځلید. وویل نه. محمد بن قاسم وویل زما په سبا ته له دې ځایه کوچ کوي. زه افسوس کوم چې د ځینو مصلحتونو په وجه دلته زیات نشي ځنډېدی، که نه نو یو څو ورځې به مې نور هم ستا علاج او پټۍ کوله. په هر صورت په کلا کې 500 تنه سپاهیان پاتې کېږي، هغوی به ستاسو خدمت کوي. ستا د پوځ هغه زخمیان چې روغ شوي دي سبا ته رخصتېږي، خپلو کورونو ته به ستا نه شي. ته تر څو پورې په آس د سپرېدو نه یې همدلته به پاتې یې. بهیم سنګ وویل
ستا مطلب دا دی چې ټول بندیان به خوشي کوې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ زموږ هدف د خلکو بندیان کول نه دي، بلکې موږ هغوی د یوه ظالم نظام له منګولو نه د خلاصولو او د یوه داسې نظام سره اشنا کوو چې بنیادي اصول یې مساوات دي. ستاسو پوځیانو موږ بېګانه یرغل کوونکي ګڼلو او مقابلې ته راغلل. هغوی ته دا معلومه نه وه چې زموږ د وطن په خاطر جګړه نه، زموږ جګړه د قوم لپاره نه ده. موږ پر سند د عربو برلاسي نه غواړو، موږ په ټوله نړۍ د انسان د غوره ژوندانه لپاره انقلاب غواړو، داسې انقلاب چې د مظلوم د سر اوچتولو لپاره د ظالم له لاسه مترکه اخلي. زموږ جګړه د پاچاهانو او ټولواکانو جګړه نه ده او زموږ جنګ د دې لپاره نه دی چې د سند د راجا له سره تاج واخلو او پر خپل سر یې کښېږدو. موږ دا ثابتول غواړو چې د تاج او تخت هیڅ یو خاوند هم دا حق نه لري چې په دنیا خپل قانون ومني. تاج او تخت د خودغرضه انسانانو د خپلو لاسو جوړ کړی بت دی او د دوی قانون هم چې یوازې د همدې بتانو د عظمت د ساتنې لپاره جوړ شوی د انسان په دوو برخو ویشي، ظالم او مظلوم. تاسو دوی ته د باچا او رعیت اصطلاح پکاروي. د سند راجا زموږ کښتۍ لټ کړې او زموږ یتیمان او کونډې یوازې د دې لپاره بندیان کړل چې هغه ځان د دغسې ظلم حقدار بولي. ځکه باچا دی او اوس هغه زموږ مقابله د دې لپاره کوي چې د ده د لاسه د ظلم تورې د لوېدو خطر دی. دغه سپاهیان د دې لپاره زموږ مقابلې ته راوځي چې دوی ته د دې مقابلې بدل ورکول کیږي. له دې بېچارهګانو همدغسې کار اخیستل کیږي لکه سپاهي چې له آس نه اخلي. دوی مجبور او د یوه لږې جورې په بدل کې یې د سرونو په بیه د ظلم ملاتړ کاوه. دوی په دې نه پوهېدل چې دوی د کوم انقلاب په مخ درېدلي، هغه د دوی غورهوالی غواړي. دوی له موږ نه ویرول شوي. اوس له فتح نه وروسته نه زه په خپله ځان ظالم کوم او نه دوی مظلومان جوړوم. بهیم سینګ وویل نو ستا دا باور دی چې دغه پوځیان به بیرته د راجا په پوځ کې شامل نه شي؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه په پوره باور نشم ویلی چې دغه خلک ولاړ شي بیا به د راجا په پوځ کې نه شاملیږي. خو زه نور له دوی نه اندېښنه نه لرم. زما د خدای په رحمت باور دی د یوه لوړ هدف لپاره د جنګېدونکو ځواک ډېریږي کمیږي نه. له دې نه وړاندې د ډېرو قومونو پاچاهان له موږ سره د جګړې ته راوتلي، خو چې کله یې دا احساس کړی چې زموږ سره د غوره نظام او دین دی، ټول له موږ سره ملګري شوي دي. ستا په پوځونو کې خدای جل جلاله چاته د حق او باطل ترمنځ د توپیر توان ورکړی. هغوی به هیڅکله بیا له ستنېدو وروسته د ظلم د ډوبېدونکي بیړۍ د ژغورنې هڅه ونه کړي. او کوم خلک چې بیا زموږ د مقابلې ته راشي او له یوه دوو جګړو وروسته به دوی هم پر دې پوخ باور شي چې موږ تورې پڅېدونکي نه دي. بهیم سینګ وویل تاسو د تاج او تخت مخالف یاست او پر انسان د حکومت مخالفت کوي. خو که په هیواد کې حکومت نه وي امن کله راتلی شي؟ محمد بن قاسم که د استبداد ډنډې د اعتراض غږ د مظلوم په مرۍ کې خفه کړي، د دې معنا دا نه ده چې امن راغی. ما تا ته مخکې هم ویل چې موږ په دنیا کې د انسان قانون نه بلکې د خدای قانون غواړو. بهیم سینګ ځواب ورکړ قانون که د هر چا وي نافظ کوونکی انسان دی. که راجا او پاچا نه وي نو حاکم به ورته ویل کیږي. او تر څو چې په دنیا کې هغې خلک وي د داسې قانون نفاذ او عملي کول له ډنډې او زور پرته امکان نه لري. محمد بن قاسم وویل دا صحیح ده، خو د قانون نافظوونکي ټولۍ باید د نیکانو ډله وي. تر کومه وخته چې موږ د نیکانو ډله و خدای به د خپل قانون د پلي کولو لپاره له موږ نه اخلي. که ستاسو د قوم خلک سبا ته د نیکانو ډله شي نو د دې قانون د پلي کولو مسؤلیت به د دوی په اوږو شي. خو د زور ډنډه به د خپل اقتدار د ساتلو لپاره نه د دې قانون د ساتنې لپاره کاروي. د مسلمانانو د امیر او د نورو قومونو د باچا ترمنځ همدا توپیر دی چې هغوی زور یوازې د ظالم پر خلاف د مظلوم د ملاتړ لپاره کاروي او باچاهان د خپل واک د دوام لپاره استعمالوي. بهیم سینګ له لږ سوچ وروسته پوښتنه وکړه ما ته هم له دې خلکو سره د تلو اجازه شته؟ ما مخکې هم وویل چې ته له رغېدو وروسته چې کله وغواړې تلی شي. بهیم سینګ وویل زه ښه یم، که دې خوښه وي سبا ته به ولاړ شم. محمد بن قاسم اوسه دې زخم نه دی روغ شوی، بیا دې هم خپله خوښه، که ته غواړې ولاړ شي موږ دې نه ایساروو. بهیم سینګ بیا له لږ سوچ وروسته وویل ښایي تاسو ته معلومه نه وي د سند د لښکر د مشر قمندان زوی یم. زما تګ هلته تاسو ته زیات خطرناک کیدی شي، ځکه خو تاسو ما په دې وعده پرېږدئ زه بیا ستاسو مقابلې نه راوځم، نو زه دې وعدې ته تیار نه یم. محمد بن قاسم ما تا ته کله داسې شرط وړاندې کړي؟ هو زه تا ته یوازې یوه خبره کوم، ته راجا داهر ته زما دا یو پیغام ورسوه چې اوس موږ له اورونه ډېر لرې نه یو. که هغه له عربي بندیانو سره بد سلوک وکړ دا به ورته ښه نه وي. بهیم سینګ ځواب ورکړ زه دا وعده کوم او که زه زموږ له ټپي سپاهیانو سره ستاسو د چلند یادونه وکړم نو خامخا به پرې اثر وکړي. محمد بن قاسم زه د نیکۍ بدله نه غواړم، زه غواړم چې ته د ده له سترګو نه د غرور پردې لرې کړې او دا ورته ووایې د اور غورځونکي غره په څنډه ولاړ یې.
د دې خبرو اترو په دوران کې ښایي ما کومه ترخه خبره کړې وي که ته په کومه خبره خفه شوی نو ما انسان وبوله او ترې راتېر شه. محمد بن قاسم دا وویل او له خیمې نه بهر ته ووت. بهیم سینګ په زړه کې دا تکراروله ته انسان نه یې دیوتا یې. هر د جنگ میدان کې مو د سپینې تورې شرنګ ښکاري سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ ښکاري سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ ښکاري دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو دین ته خدمت. د سهار ستوری د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو څو ورځې وروسته د محمد بن قاسم پوځ د دبل نه 100 میله لرې واړول. د شپې په 3مه برخه کې د تهجد لمانځه نه وروسته د زبیر په ملګرتیا په پړاو وګرځېد. د ورځې په مظلون ستومان اصفهان په ژور او درانه خوب ویده وو. پیرهداران په خپل ځای بیدار او زیر وو. د سمندر د نم په وجه په سړه هوا کې د 100 ساعته خوب نه وروسته محمد بن قاسم په بدن کې سستي احساسوله. زبیر ته وویل راځه زبیره په هغه غونډۍ پخېږو څوک به یې څوکې ته لومړی ورسېږي. بیا یې وویل پام کوه 1 2 3 دواړو منډه واخیسته. د غونډۍ څوکې ته ورنږدې سو. محمد بن قاسم له زبیر نه ګامه وړاندې و خو له پاسه پیرهدار چغه کړه ودرېږه څوک یې؟ محمد بن قاسم ودرېد. ځواب یې ورکړ محمد بن قاسم یم. پیرهدار غږ وپېژند وویل مشر سالار بېغمه اوسه موږ بیدار او هوښیار یو. په دې ځنډ کې زبیر هم ورورسېد. محمد بن قاسم د سمندر په تازه هوا کې څو ځله ژوره ساه واخیسته او څلورو خواو ته یې وکتل. د 14مې سپوږمۍ رڼا ته د ستورو ځلېدل پیکه شوي وو. د سپوږمۍ رڼا نیلي سمندر ته د یوې لویې عینې بڼه وربخښلې وه. په ختیځ افق د سهار سترګه راختلې وه. محمد بن قاسم زبیر ته وکتل او وویل زبیره وګوره دغه ستوري څومره مهم دي خو ژوند یې څومره لنډ دی. دا سهار نړیوالو ته د لمر راختو پیغام راوړي او رکیږي بلکې داسې باید ووایو چې د لمر پر راتګ د تیارو پرده پر مخ غوړوي او ځان پټوي. خو پر دې سربیره کوم اهمیت چې دغه ستوري لري نور یې نه لري. که دی هم د نورو ستورو په شان ټوله شپه ځلېدلی بیا هم موږ ته دومره اهمیت نه و پاتې شوی. موږ ټوله شپه په اسمان کې په میلیونونو ستوري وینو ترګکونه وهي خو دغه ستوري تر ټولو زیات زموږ پام ورجلبوي. د عامو ستورو یو مرګ او ژوند موږ ته مهم نه دی. کټ مټ د هغو انسانانو په څیر چې په دنیا کې بې هدفه ژوند وکړي او بیا مړ شي هغه نړۍ ته د مرګ او ژوند د مفهوم له ورښودلو نه ناتوانه دی. زبیره زما د دغه ستوري په ژوند د سیالۍ تلوسه په زړه کې را پیدا شي. د ژوند چې څومره لنډ وي هومره مقصد بیا لوړ او مهم وي. وګوره دا پر نړیوالو غږ کوي چې زما د ژوندانه پر پای افسوس مه کوئ. خدای زه د لمر استازی را لېږلی یم او زه خپل فرض پوره کوم او ځم. کاشکې زه هم په دې هیواد کې د اسلام د لمر د راختو نه وړاندې د سهار د ستوري مسؤلیت ادا کړی شم. زبیر په ځیر محمد بن قاسم ته کتل. د هغه په څېره کې د ماشوم معصومیت د سپوږمۍ جذابیت د لمر جلال او عظمت او د سهار د ستوري په څیر سپېڅلتیا او ښکلا وه. څو ګامه وړاندې یو پیرهدار غږ وکړ ودرېږئ څوک یې؟ له لاندې نه غږ وشو سعید یم. محمد بن قاسم څو ګامه وړاندې ورغی. هغه یې په سندي جامه کې ولید. پیرهدارانو ته یې وویل هغه زموږ خواته پرېږدئ. سعید چې په مورچل بهر پیرهدارانو ته وروخت بل لوري ته د تېرېدو تکل کاوه خو پیرهدار په مخ کې ودرېد. د محمد بن قاسم په لوري اشاره وکړه وویل لومړی هلته ورشه. سعید ځواب ورکړ نه زه د سالار نه پرته بل چا سره خبرې نه کوم. محمد بن قاسم غږ وکړ سعیده زه دلته یم. سعید ټکان وخوړ. د محمد بن قاسم په لوري یې وکتل او وړاندې ورغی. وویل محمد بن قاسم ته یې وپوښتل ووایه څه احوال دې راوړی؟ سعید ځواب ورکړ د بیل ساتونکی پوځ 50,000 ته نږدې زما په ګمان به دوی د سند له نورو ښارونو د نورې مرستې په انتظار په کلاګانو کې د جګړې هڅه وکړي. محمد بن قاسم وویل آیا دا امکان لري چې که موږ 2-3 ورځې دلته پاتې شو دوی به له ښار نه راووځي او په موږ به یرغل وکړي؟ سعید ځواب ورکړ د دوی خبرې ښه نقشه نشته. دوی د لسبلا د غرنۍ کلا فتح کېدو نه وروسته په هواره ځمکو د جګړې زیات لیوال نه دي. محمد بن قاسم وویل نو بیا باید د ځنډ پرته پر ښار ورشو. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو درانه حضور ته راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جوړ د هر فرعون لپاره یو درودي نیلغوندې هر یو ابراهه په ختمه و د ابابیل غوندې هر یو ابراهه په ختمه و د ابابیل غوندې هر سبا او هر ماښام
دیر سارا ملمدام هر سبا او هر مخام دیر سارا ملمدام هو الله نصرتنا اسمانی عجیبا حیبت لري زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لري زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لري شور او زوګ مد تکبیر اسمانونه لړزوي هر د جنگ میدان کې مو د سپین تورې شرنګ کاری سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ کاری سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ کاری دین ته خدماتو نکړو هر وخت پر ننګو نکړو دین ته خدماتو نکړو هر وخت پر ننګو نکړو هو الله ورکاو پر قربانی